السلام علیکم قدرمنو دوستانو، یو ځل بیا تاولاس زر تاسو ته مخاطب یم د زرچنار یوټیوب چینل له طرفه څخه. تاسو به نوم د هغه وایاست چې موږ ویډیو ستاسو دا راواړو، ته په موټر کې ناست یې او د ځان عکاسي کوې. موږ ویډیو راواړو چې هر ځای ته روان یې، هر شی چې کوې بس په دغه موټر کې ناست او ناست یې. نو خبره داسې د ملګرو ته والله که څنګه خبره ده چې دا زه په موټر کې دونه ډېر عکاسي ولې کوم، خو خیر کوم یې راسره اوسئ. خدای دې وکړي چې مجلس مې در باندې غمیږي نه. نن خو نو جمعې ورځ ده، کندهاري ممثلین یو ځل بیا سره راټولیږو، سره کښېنو او د زړه خواله سره کوو، خاطرې وو، ځینې نور هغه ښایسته مجلسونه مو در سره شریک کړي وه. نو نن د خیره سره موږ ممثلین یو د بله څخه تقریبا داسې ښه نږدې او شخصي پوښتنې کوو. هغه که د شخصي ژوند اړوند دي، که د تمثیل اړوند دي، چې هر یو نن دا حق لري چې پر بل باندې یو سوال وکړي یا یو داسې پوښتنه ځینې وکړي چې د ده په ژوند کې، هغه په شخصي ژوند کې البته ورسره مخ سوی او جواب به ورکوي. نو راسره اوسئ او یاسې په 2 دقیقې کې مو رسوم د خیره سره. دا هم زموږ ستاسې ښایسته کندهار او درایي سیمه ده. دلته یو غټ څلورلاری دی چې اوس ورسره مخ کېږو. دا دی او معلومیږي دا دی، دا دوم درایي ورته وایي. دغه ساحې ته هغه څوک چې نه دي خبر، البته دا نو هغوی ته ګډ یم. داسې یوه لار سیده ولاړله بولدک ولسوالۍ ته او دا بله لار داسې چې دا اوس زه ځم دا مخ د کابل پر طرف ځي. نو موږ تس به دغه د کابل پر طرف ورسو، 12 بجې نکاټ سو اینو مین ته. او نن ناسته چې ده د نن پروګرام یا مجلس چې دی هغه په دغه کې دی، په اینو مینه کې دی، د نبي یار دی پر ځای دی، د واوا رستورانټ سره په یو 50 مترۍ یا په 40 مترۍ کې نږدې، یعنې زموږ دکان ته نږدې دی نن پروګرام. بالاخره دا دی ملګرو راورسېدلو اینو مین ته. دا سوله د اینو مینې غټه نه، اینو مینې عمومي دروازه. نو دا دی داخل بسو اینو مین ته. وروسته نو راسره اوسئ. بس اینو مینه به هم لږ در باندې ووینم، هغه چا چې یا یې نه ده لیدلې یا یې ډېر وخت بعد ویني، هغو دپاره هم بس دغه اینو مینه سوله. او نن داسې اسمان داسې کمر دی، لږ وریځ، لږ شین دی اسمان او داسې د بارانه خوند کوي. خو نو فکر نه کوم چې باران دې وشي. نو ملګرو راورسېدلم دومې فوارې ته. دا دی دلته آس روان کړی دي، 2 ځوانان دي، یو پر موټرسایکل چلی، البته بل آس نیولی دی. آس خو نو بیا جلا شوق دی، جلا یې ورور ته دې ویل څه کش و پش دی، مصرف غواړي، سربسته سړی غواړي چې ورته ولاړي، دی به ساتي، پوره کور مصرف کوي، وینې چې سمې ساتي. دا چې دوی ولې داسې روان کړی دی، ولې نه پر سپرېږي، ساه ورپخوي، نه پوهېږم څنګه کوي. علیحده دي 2 کسه دي، کنې ځینې هم پرېښی دي چې وایي زوړ یار ځین کړی آس دی. نو دغه د آس ځین دی، دا آس دی روان دی د 2 فوارې سره. پښې هم ټینګې ور پلستر کړي دي، د مخ 2 پښې. بالا به ځینې تېر سو، نو موږ یې څه کوو، درځئ. ماشاءالله ښایسته آس دی. او دا یې هم ملګرو د 2مې اینو مینې پل چې 2مې اینو مینې ته اوړو. د خیره سره راسره اوسئ. دا سول 2 اینو مینه، دا مخامخ کادري کمپلیکس و ښایسته مارکیټ، او دا بل طرف ته لمرخاته طرف ته بیا
دلته راغله لوړ او ښایسته لږ چې جوړیږي خورا کار پر روان دی ماشاءالله. او دا چوک نو هغه ځای هم دی چې دلته کارګر یا مزدوران په اصطلاح باندې درېږي، روزانه والا یا مثلا بنایان و رنګمالان و ګچکاران دا دلته درېږي. بیا خلک چې ضرورت ولري هغه راځي دې ځای څخه بیایي. دلته یو دا شی هم دی او دا هم سو د ساعت چوک او پوس ولې ساعت پر چوک چې نو چپه لاس ته کاټ سي عظیم شان جامع ته رسېږي او که رسته لاس ته کاټ سي ابدالي مسجد ته رسېږي. بس دا ښایسته ښایسته جامعګانې دي او ملګرو نور نو بس دا نو مې په دغه سړکانو باندې او د سړکانو تر منځ په دې خالیګاو کې ځوانان اخته دي. بلا کرکټ شروع دی، جمعې ورځ د ګرده پر رخصتیو دي نو کرکټ والا بس ښه په غوره کې دی د چا پر چا ساعت یې تېر اخته دي میده میده. نو ملګرو دا هم سوله پخوانۍ مایانو په واره چې اوس یې په بل نوي نقش او ډیزاین سره جوړه کړله او زه به داسې پر دا یک طرفه باندې ورکاټ سمه پر دا ون وې باندې ابالانو را ورسېدلو مجلس ته. دلته زه په مسجد جمهور سره اخته یم نو داسې یو 4-5 ملګري را رسېدلي دي. ابدالي صاحب دی، ریحان دی او بل څوک نه پوهېږم خو د نبیار صاحب دی، دوی را رسېدلي دي په انتظار دي. او ځینو ملګرو عکسونه را لېږلي وه چې ګروپ ته پر موټرسایکله وه، ځینې پر لارې را روان وه. نو انشاءالله تعالی سره راټولېږو د خیره او مجلس کوو، ستاسې سره یې شریکوو د خیره سره څه سو دفتر راسه ورک نه سي او در تېر نه سم. زما خو هم اعصاب نورمال نه وي ګای وخت. هغه دی د ابدالي صاحب ګاډۍ یا موټر ولاړ دی نو زه به شات ورته ودرېږم، الله به پسې ورسو د خیره سره. بسم الله. دا سو د ابدالي موټر څه نوم یې واګنر ورته وایي. ملګرو بالاخره د نبیار جونګړې ته دفتر ته راورسېدلو. اوس دا د پرسترخان باندې تعرض روان دی، بله کښار دي، څوک کان سپینوي، څوک روډ ته جوړ څه ډوډۍ خوري. بل بیا یو ترموز وایي ترموز راواړه وراړوي دا ترموز ته ترموز نږدې دا به وخورو باره به نور مجلس سره وکړو د خیر سره. پټ به په خپل زړه تېروم دردونه، چاته به نه وایم چې پرېښودم یار، چاته به نه وایم د زړه حالونه. ځه ځه په مخه د ژېړې ګلونه، ځه ځه په مخه د ژېړې ګلونه. تا ته مې لارو کې هوار زړګی، تا په ازغیو کې روان کړم زه. هر کوڅه او هر لار ګورم، جانان ډېر دې سرګردان کړم زه. تا سره ما ډېرې ښېګڼې کړې، په ژوندانه دې پښېمان کړم زه. هغه تېر شوي هغه ستا یادونه، په ورځ کې زر ځلې مرګی راکوي. سوره ته زهر هغه تېر وختونه، ځه ځه په مخه د ژېړې ګلونه، ځه ځه په مخه د ژېړې ګلونه. ټوله دنیا مې په صحرا پوهېږي،
په تهمتونو باندې رنگ دې کړما لما به هر وخت داستا قدر غوښتو د خپل زړګي سره په جنگ دې کړما عثمان غني غوندې مالدار بوما مهران پاچا وما ملنګ دې کړما اوستا کوا شپارم خوبونه زه ټوله شپه ځان سره ور کوما خوب ته مې نه پرېږدي دا ستا یادونه زه په مخه د ژېړې ګلونه زه په مخه د ژېړې ګلونه د قدرمن لیدونکو سرخان مو ولیدی سونامي پر تېره شوله کور ودان د نبیار صاحب میوه اماده کړې وه او د ناشتې پروګرام هم و نو نیم میوه خو یوازې ملتپال صاحب وخوړله او موږ خدای دې غم مه راکوه تا ته به ملتپال صاحب کور مو ودان پروګرام اوس داسې یو بل پړاو ته اچوو ټول ممثلین ناست یو هر ممثل د هر ممثل څخه پوښتنه کولی شخصي پوښتنه داسې پوښتنه چې هغه نه غواړي چې جواب یې کړي خو بیا هم جوابوي بې زه اوله پوښتنه زه پر ابدالي صاحب کوم هلکه کشنه یو غوږ شه ابدالي صاحب اول خو دا راته څو وخت د تمثیل کېږي د دغه تمثیل د میډیا د لارې یو خو هغه سټیج ډرامې و هغه وې د هغه نو تقریبا اوس 2 کاله تقریبا کېږي 2 کاله کې فرض که شپېته کلیپ دې جوړ کړي دي یا بلابود کم به یې بلابود اعلانات هم ډېر دي هغه هم کلیپ تمثیل کې راځي تمثیلي ویډیوګانې جوړ کړي 50 یې وبله په دا 50 کې یو داسې ویډیو راوښیه چې ستا خپله نه یې خوښه شوې خپله ویډیو دي خپل ټینګر شان دي او ستا خپله نه یې خوښه چې دا هم اوس څه شي وکړل دا هم کش داسې نه وای جوړه کړې داسې دی اوس یا دی اوس دا خبره خو څوک ځان خلاصي بره وایي ګرده چې ځان خلاصي نه ګرده خو خبر داسې ده اکثره داسې کلیپونه دي چې هغه زما خپله نه دي خوښ شوي خپله یې جوړ کړې خپله دې خپله مې جوړ کړم خپله مې نه دي خوښ شوي په څه خاطر هغه په دې خاطر چې تاسو ته معلومیږي چې موږ په کلیپانو کې لیکوال هم خپله یو ډایرکټران هم خپله یو کیمرې ته هم اکثره وخت خپله ولاړ یو دا تمثیل هم خپله ایډیټ هم بیا خپله کوو نو چې هغه کلیپ جوړ سي او زه داسې چې ورته وګورم یاره و همدا چې اوس یو بل ډایرکټر وایي درته وایي چې د داسې وکړه نو څونه به خوند کړی وای یا کامرمین وایي زه خپل تمثیل لاوه یا کامرمین راته ویلي وای چې دا شاش د دې خوا څخه نیسم هغه پروفیشنل کامرمین وای نو ډېر خوند به یې کړی وای خو بیا هم داسې یو کلیپ دغه سره ما جوړ کړي د ریحان صاحب سره ریحان صاحب و حدي صاحب هم را سره و تېره روژه کې مو جوړ کړي و نو هغه کلیپ دا رقم موضوع داسې و چې په دا روژه کې خلک زکاتونه ویشي نو یو خان ناستې د دې پر ځای چې دی زکات خلکو ته ورکړي یا دغه وکړي خلکو سره مرسته وکړي هغه سرسایه یا هغه نور نو دی ټلیفون یې په غوږ کې خلکو ته وایي چې بس و په پلان کې دونه ډوډۍ مې درته کړې وه دا خانان یو بل ته داسې ډوډۍ مې کړې وه داسې مصارف مې وکړل بل ته زنګ وروایه موټر مې درانې وي هغه بس کیلې مازې واخله تا ته مې درانې وي نو البته په رشوت کې به ورکوي نو هغه څوک چاته موټر و ډالۍ داسې یا توپه په دال کې یو فقیر یا غریب راسي چې ورته وایي غریبان روژه ده یو زکات خیرات یو شی راکړه نو دی د هغه سره په چنوي چې یا ورکوم یا نه ورکوم دی خو څه بل پسې راسي آیا چې دا ورته وایي خان باره پاتې دی د دې د غریبانو سره جنجال سي وایي ما ته دې راکړي بل وایي ما ته دې راکړي خان چې داسې ورته بره وځي دواړه وځي څه بې صبره خلک یاست وځي نو دغه کلیپ موږ جوړ کړي وروسته چې ایډیټ مو کوي جوړ مو کوي چې نشر مې هم کوي چې اوس زه ورته ګورم او یاره دا دې چندانې شي بس نو بلا خطر یې پسې داسې و یا موضوع ښه موضوع وه موضوع ډېره ښه موضوع وه هغه رقم نسو جوړ په دې کې زما خپله تمثیل چې و مثلا د جبار اخښ هغه چې فقیر د هغه سره یا هغه بله دي هغه جبار دی دا جبار اخښ نو ریحان صاحب چې را سره هغه بل رو چې لوبېدل چې دا زموږ دوه خبرې رالې
وروسته مې هغه نه د اکټینګ ما ته خوند راکوي زما د خو بیخي خوند نه راکوي او دا اولین وار دی چې ما ته د اکټینګ خوند نه راکړي د معروف په ویاړ چک نو کم یو د کم یو څه پوښتنه کوي ګوته پورته کوي چپ مخ شي اشه زه به ستاسو پوښتنه وکړم مهرباني وده عبدالي صاحب تاسو پوښتنه کوي زه به د یادونه ته کوه نه خبره داسې ده زما د پوښتنه وکړه زما پوښتنه پاتې ده پوښتنه پوس نو ستا تخلص خو زر صاحب دی زر دی صاحب خو نو ما ته لا صاحب وایي نو تا ته خو بیخي بد وایي نو تمثیل خو ستا ډېر وخت کېږي تمثیل اړوند پوښتنې دي هغه به نه یادو چې هغه چول څنګه یې وکړه بوټې دومره راځي یا چې ویل چې ولته جیبونه وي تمثیل مه کوه ګنډکپان دي وو دا پسې واخې ګنډکپان هغه کیسې به نه کوو دغه سوشل میډیا چې راغلي ستا و چنار صاحب په لږ وخت کې ډېر پرمختګ هم کړی او په دې باندې موږ ډېر سوځو نو خیر خو زر صاحب پوهېږي زما د خبرو ادب چی شي موږ هم پوهېږو پوښتنه مې دا کوله چې زر صاحب ټول مسلین سره تا رقم مسلین سره کار کړی دی خپله چنار صاحب سره تر ټولو ډېر چې ته په تمثیل کې ګډ راسې د چا سره تمثیل خوند درکوي هغه د کندهار مثلث نه چې محمد مقصدي یاد کړې یا شاروخ خان یاد کړې یا شاروخ خان یاد نه کړې زه په دغه ناستو کې د ډېرو سره کار کړی دی یو د اجمل صاحب سره تر اوسه یا راغلی نه ده سره هم په کلیپ کې یو افغان صاحب پاته دی او د میډیا پر مخ نو سهیم صاحب ستانه په الحاله او د سټیج د وخت اکټر دی نو زه داسې فکر کوم چې زه د افغان صاحب سره کلیپ جوړ کړم دیم په هغه کندهاري سټایل کې راسي زم په کندهاري سټایل کې راسم ما او دی خو نو بیا په ځینو مواردو کې سره یو رقم یو ګای وخت مچاڼه او هغه پخواني ترخځي کالي ریکارډ صدري وو هغه جیبي زنځیري ساعت وو یو نقد لرګي چاکو په جیب کې یا نسوار مه کوئ او دغه پوست یخ لونګۍ مې تړلي نو یو کشناک ارمان مې هم دغه دی او خوند هم دغه راکړي چې موږ دواړه په هغه یوه سټایل کې راڅرګند سو او یو تمثیل سره وکړو دا مې ځکه وویلی یو وخت مو په اطلاعات کلتور ریاست کې یو پروګرام و پیش په شاهي کې نو ما و افغان صاحب دواړو هغه سټایل کړی و د شاید یېري نو اتڼ مو وکړئ نو هلته دغه پر چم خیلګان ناست وی ول دغه په اتڼ کې ول دغه دوه کسه ښه خوند پکوي ما اورېدله دا بیا یو رقم خوند کوي چې څوک صفت کوي چې اورې ځان دې اچولی نو په راتلونکي کې د افغان صاحب سره به یو کلیپ جوړوو او په هغه ترتیب به جوړوو هغه به ښه خوند راکړي نور خو موږ ته د سټیج پر سر تمثیل کړی دی ورور ته دې ویل چې داسې خلک به راسره وه چې مجبور وو چې موږ دې سمبال یې کړو پر دا سټیج باندې چې بلې خوا ته راسه ولاړ نه سي هغه به یې ګای به یې ښکنځل ځینې وسپله یاد دې په خیر یې خدای دې مل سي نو دا اوس ما د پوښتنې جواب ډېره صاحب داسې یخ ناست دی څه وایي د چا څه پوښتنه کوي یا نو خو یادونه به څه کوې برابر نومونه هر سړی د خپل هر سړی پوه سو خپل کار یې پوه سو راځه و دا څنګه کېږي د خپل ځان څخه پوښتنه نه کوي ښه خوشحاله که پوښتنه زه د چا څه وکړم نه کو سربیره دربین کار نه کوي افغان صاحب محترم ښه افغان صاحب خدای دې راوله په خیر خیرات سلامت څنګه ښه خیر یو ځای مېندل نو هر پوښتنه جایزه وه هر پوښتنه کولی شي جواب یې خامخا غاړم افغان صاحب محترمه بل واده ته دې هوا کېږي که وکې در خوله دې ګلان راورېږي قربانه که جسم آفرین دغسې ځوانان خوند کوي چې د بل ځوان په ګټه یو خبره وکړي شابوش آفرین واخه شیریني به زه اوس درکړم د واده که یو شی مې ستا خو نو غږ وکړه دا دې بالا یاران ګرده ناست بس وزره خیر یعنی دا ماده چې بل واده دی در پیدا کړي زه ماده نه یم زه نر یم ښه ماده و مشکل نشته
افغان صاحب ته داسې فکر وکړه چې دا کور کې څوک نه ګوري جواب یې ورکوي خو دې خو واده خو نو واده یاره نو دا څنګه خبره کوي نو څوک انتخاب کړی دي دلته داسې ده دغه زموږ د ودرېږه یو څوک انتخاب کړی دي که یو څوک و انتخاب کړی مې دی هغه انتخاب به اوس دروښه یم درویشه یم افغان صاحب یو څوک انتخاب کړی دی و خو دې ورسره کوه کړی ده ووایه کړی ده کړی مې دی ګر سره و داسې دورې داسې د دغه خواته وګورئ داسې ورښکاره که دغه د ګور دا چاړه چه په لاس کې ده وی 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 هغه ده واخه دا امید زه د ملت پال صاحب څخه مې یوه پوښتنه ده دا چې زر صاحب مخکې وویله چې هره کم پوښتنه اجازه ده نو ما ته مې اجازه راکړه یا ډېره دغه پوښتنه نه ده هغه د چا خبر د کلوز پوښتنه نه ده ملت پال صاحب عملي کار په تمثیل کې کړی دی ډېر وخت زه یې پېژنم د ډېر وخت او اوس فی الحال دی ښه برکیم دی مسلک برق دی انجینر دی او ویل یې حقوق دي که نه حقوق یې ویل دي او نرسنګ یې ویلی دی حقوق او نرسنګ تمثیل او برکیتوب یعنې د هغه تر څنګ زه نور هم په خبر یم دی ښه خامکدوزم دی د دغه علت څه شته د دغو کسبونه زده کول او په بېلابېلو برخو کې کار کول د دې هغه سیر یې څه شي دی د دې څه علت خطر دي د دغو نشان ودرېږه ملت نبي افسر د دې پوښتنې اول جواب خو دا دی چې پر سړي پورونه ډېر باندې دي په یوه کار نه ادا کېږي دی باید 3-4 کاره ولري او بل جواب یې دا دی چې هغه په ګورد کې یو سم نه زده کړی وای دا خو به سم وکړم چې یو په سر نه رسولي بل راټینګ بل شی یو بل شی هم دی ملتپال صاحب یو بل شی نو خدا به پر اضافه کو ملتپال صاحب په ذهن کې یو شی سره جوړ کړي ملتپال صاحب چې یو برانډ دی دی څانګې چلی مختلفې څانګې چلی دا اوس هم نو چاکلیټ په جیب کې کمپلیکس دی یو مغازه ده د ټولو ملګرو په اجازه باندې سیم صاحب ډېره ښه پوښتنه وکړله رښتیا هم ما 22 کاله خامکدوزي کړې ده ماشاءالله 22 کاله دا یو کسب و نو یو وخت زه په دکان کې ناست وم نو باره مې یو وارې دغه سره واوښتی چې مال زه نور خامکدوزي پرېږدم بس فکر مې دې ته سو چې زه نور باید د خامکدوزۍ څخه لاس واخلم دا یو کسب دی وایي زده مې دی هر وخت چې مې ورته سودا سوه بیا برته شروع کړم نو باره زه راولاړ شولم راغلم ښاروالۍ ته مې عریضه وکړله نو ما دولتي چوکاټ ته واوښتم نو باره مې ماموریت ورې ونیوی چې تقریبا 4 کاله مې په ښاروالۍ کې وظیفه اجرا کړې هغه لا موږ نه ویلي نو د برق کسب چې دی دا 26 کاله یوازې دا سو د برق کسب چې دی د برق کسب مې همدغه رقم دی لکه خامکدوزي هغه مې یو کسب و چې زده کړی مې دی او بله خبره دا ده چې حقوق مې وویلی حقوق سیاسي علوم د ادارې او ډیپلوماسي د څانګې څخه زه فارغه یم نو اوس په هغه برخه کې زه څنګه تاسو ته ووایم چې نو بیا مې تر څنګ زه غواړم چې نور هم مخته ولاړ سم علم دریاب دی بالکل دی علم دریاب دی او زه غواړم چې نور هم نورې څانګې ووایم یوازې نرسنګ نه دی حقوق نه دی زما اصلي د خوښې پوهنځی چې و زراعت هغه لا پاته ده هغه لا پاته ده هغه اراده مې ده ښه ټینګه مې ورته اراده ده او غواړم چې دغه د نرسنګ په بخش کې نور هم مخته ولاړ سم هغه نور هم پسې تعقیب کوم ویې وایم نو د دغه له لارې څخه زه غواړم چې ولس ته خدمت خپل ملک ته خدمت وکړم نو په هره برخه کې که چیرې امکانات و په هغه برخه کې به بالکل زه خدمت کوم زما یوه پوښتنه ده ښه وده زما یوه پوښتنه ده هغه د ټولو څه ده هر یو خپل برابر جواب راکړي
یا زما پوښتنه د ټول څه دغه د په ممثلینو کې مو څوک نه دی خوښ هر یو به خپل دغه کوي چې څوک باید په دې تمثیل کې نه وي چې باید نه وي په تمثیل کې د هر یو په نظر یا باندې اچو نن ورځ ده ته څه وایې زما ټوله خوښ دي کوم یو دي نه داسې مې نه دي ویلې هر څوک چې د زړه د اخلاص تمثیل کوي زما خوښ دی او د زړه د اخلاص تمثیل نه کوي که زه خپله یم نه دی مې خوښ یا خو صحیح دی بیخي صحیح دی خو زه وایم ټول ممثلین په دا ټولو کې ستا کوم یو پر طبیعت زما یو څوک پر طبیعت نه لګېږي ستا څوک پر طبیعت نه لګېږي ته چې واته زه به نعمت او زید یاد کړم ځکه هغه نن ستا نه دا نور ټوله دلیل یا ګوري بیرته ګوري بیرته ټوله ګوري متمایل تمثیل نه دی خوښ داسې شخصي دغه نه یا خو ما تا ته وویل ما چې تمثیل نشي کولی د زړه د اخلاص که نه رول ته ځان نشي ورچولی هغه مې نه دی خوښ لکه یو هلک و هغه الکی چې شنو دی د ابراهیمي دی سره په ننداره کې چې و هغه تورکی هلک دا ناس خلک یا دا ناس خلک دا ناس خلک اوس په ډبې را باندې خو هر سړی د خپل جواب جواب اسانه ځان خلاصولی سم ژر مایک راواړوي ته وویل وروره چې هغه مې نه و خوښ ما کوي ورور خو ما پوښتنه زما پوښتنه نه را جوابوي یا جواب مې ته زه فکر پر وکړم دا خو زما پوښتنه ته زما څه بله پوښتنه وکړه یا دا پوښتنه ته زما څه بله وکړه عجیزه سو نو پوښتنه داسې ده مامک خدا دی چې څوک دې په تمثیل کې نه دی خوښ ما هغه نفر نه دی خوښ یو خو دغه نفر په دې مې نه دی خوښ چې دا تمثیل کیمرا ورته چې کیمرا ورته کښېږدي دی پخ شین سي د خندا هلکه پر چیش خاندي بس بلا نه خانده بس بلا نه خانده چې دا د ډایلاګ ځای سي پخ بیا وخاندي هلکه پر چیش اوس په دې کې د خندا چې شوه بس زر صاحب دا ور نه خاند بیا دغه کیسه نو زما دی مطلق نه دی خوښ دی باید یوازې زمزمې وکړي او دکلمې وکړي تمثیل بس پکوو بې خیر عبدالي صاحب یو انتخاب ولی سم یعنی یو نفر یو نیس انتخابولی ته وایه یو انتخاب پوښتنه مې وکړه یاره ما په دې خاطر مې سم پوه سم داسې نه ما یې ډېر یاد کړي ما لیست یاد کړي ما لیست اماده کړي چې دا باید په تمثیل کې نه وي باید تمثیل ونه کړي دا هر یو خپل نظر دی خپل نظر دی اوس یو وخت دا زه دا مثالونه داسې لوړ په دې وایم چې د خلکو پر ما باور راشي دوی په تمثیل پوهېږي هغه امیتاب بچن چې ولې وخت راتلی دا ځینې ډایرکټرانو ته تمثیل نه شي کولی ته جګ یې ورته داسې دی ورته داسې دی دا خپل نظر شان خپل نظر شاهرخ خان ته هم دغسې خبرې سوي نور اکټران ته هم سوي دي خو دا به څوک نه وایي چې هغه نو ممثل نه دی هغه تمثیل نه شي کولی هغه مثلا ناس کې چې موږ مثلا زه یاد کړم دا فکر یې نه کوي چې دی نو اوس وایي چې ممثل دا خپل جد دی خپل نظر دی چې وړاندې کوي نه او خواجم نه به دی ځکه چې نظرونه دي دروغ ویلی نه سم او نظر مې دا دی چې تمثیل کې خو دا چې اکثر ملګري په تمثیل کې ما لیدلي دي دغه فضلي صاحب دی احمد خو نو ډول چې خان دی او سمیم صاحب خو نو پخوا کې دی خو نه مشهوره خو داسې تمثیل پلار دی دغسې زر صاحب دی چنار دی اجمل دی زما خپل همت صاحب خوا نه په دې یار یا تمثیل پرېږدي چې هم ښه وي ګوره که یو څوک او که دی دغه تشریحات غواړي چې ولې هغه دپاره زه آماده یم چې د تشریحات یا بس ما زه پوښتنه فیډباک ضروري دی دا زما فیډباک دی که نه لیکن زه مخکې مې هم نه دي ویلي چې زه ممثل یم اوس هم نه وایم زه په دې فیلډ کې یم که نه نورې څانګې هم ورسره کاروم او بل ما داسې رول نه دی کړی چې زه ورور خپل په سر راپورته شوی یم یا ستا سره یم یا د سره یم د ده په کار سره د اجمل سره یم چې د خان په کار سره یم د هغه سره یم که نه یعنې زه داسې بالکې لوټه ویلی د تمثیل په دنیا کې هغه مین کرکټر چې دی هغه ما تر اوسه پرې نه دی کړی رښتیا هم نه دی مې کړی او زه یې کولی هم نسم دا چې څوک یې کوي او زده یې نه دي خو هغه زه د هغو داسې نظر هم تبچین ته هم خلک ګور کړي دي نو هغه به تمثیل ګوره دلته ملګرو د غزیر ملګرو ته وایم
دلته موږ خاص ممثلین سره راټولیږو دا چې عماد صاحب زه ممثل نه یم په راتلونکي کې دې ونه وینم ښه زما ادم دغه کیسه ده پوښتنه وکړه ښه نه دا پوښتنه نه ده دا پوښتنه بل شی شروع انتخاب دی انتخاب یې افغان صاحب وي دی ورک افغان صاحب سم داسې دی چې وروره جانه زه به د دغه سره څه ونیسم یعنې دا کوچنیانو څخه بیا زه داسې و داسې و داسې یو وینه نه دي خوښ یا ته ودی زما په زړه کې څه دي او کوم کسان زموږ ستاسې ملګري چې غیر حاضر دي خامخا مصروفه به وروره خو خیر الله مهربانه دی بیا به سره کښېنو بیا به وایم چې د دې سره څه در دې سره پورې دا ټوله در ښیم ګوره خبره واره تېره سره ومنه دا ټوله نه دي بې قسمه یې ومنه چې دا ټوله زما د زړه سران دي سبحان الله که څوک یي او که نه یي خو دونه سران دي چې دا هر یو زما د زړه سر دی او زه په خوشحاله کېږم دوستانو دا خو ټوکې ټکالې دي دا خو نوزر صاحب دی اوس خامخا وایي چې موږ دغه خپلو دوستانو زما داسې سړی نسته په کندهار کې په ټول افغانستان کې چې زه هم دا سړی زما نه خوښه دی د چا خبر در ټولو مې خپل ځان خوښ دی واه ونیسه هلکه زه چې درته وایم څوک دې نه د چا تمثیل دې نه دی خوښ زما د چنار صاحب یو کرکټر نه دی خوښ کم یو هغه چې مثال د برشتان دلته مثال پراته دي ښایسته سټایل یې کړي او دی داسې رول دغه کوي نه لکه په شي چې نه پوهېږي لکه غوات چې یا مثال لکه غوات چې ودرېدی ول زه 500 ورکوم په بخششي زما د سټایل په خاطر د رول خوښ نه هغه داسې دی نه خبره دلته بله ده وای د ښار سړی دی سټایلیش سړی ځان ماډرن دی نه داسې دی ګوره زما دغه خبره ده دی چې دی وروره چنار چې دی واوره زر صاحب چنار چې دی وروره دا ده چې بس کومه خبره وکړه چې معنا د دا سټایل و دا و هغه وغه ماډرن سړی دی ځان یې ساده اچولی دی خو دا بیرته هغه د ابدالي صاحب خبره شول دا کرکټر دی دا رول دی په یوه کې به ځان داسې ساده اچوي په بل کې به داسې په بل کې به لیونی په بل کې به ګونګی په بل کې به څنګه په بل کې به څنګه خو دی چې کله ځان ماډرن کوي په څه سره ماډرن کوي چې دا زموږ د تمثیل غټه مور راځي نو دی داسې دی په لمسیانو کې حساب دی نو باره دی دغه برشتان کښېږدي راسي ځان ماډرن کړي او چې بیا کله مور ولاړه سي ورور جان دی بیرته برشتان ایسته کله چې راوځړوي چې وایي باد یې یا ما ته دغه ځای زور راکړي چې دا غوا ته 500 ورکوي خو ما ته نه راکوي زه ورته ولاړ نو ته خو ګوره ته پر ځان باندې وروره تخلص ته غوا کښېږده تا ته به هم درکړي افغان صاحب دی وای دی هغه کرکټر ته باید هغه دغه نه هغه ساده یې نه خیرن پیرن یې خیرن رشتان چې خیرن پیرن نه ترواړو سیم صاحب ترواړو څوک دې نه دی خوړ دا خو دا زر صاحب چنار صاحب ټول په جنگ را سره اخته کې شو چې د احمد ووتی زه به ژر ځان په دغه باندې ما چې د احمد جان आवाज واورېدی واقعا ډېر ښایسته आवाज و او ډېر فوق‌العاده غزل یې ویله نو زر صاحب ول دی چې تمثیل نه کوي تمثیل نه خوښ زه به د په خلور ته تمثیل نه کوي غزل یې شروع کړي هو دا بس شری چې وتل چې اوس مله سره اخته نه فضلی صاحب زه خو وروره فضلی صاحب دشمن ابدالي زه په شعر کې البته په زه یوه رښتنۍ خبره کوم هغه دا دی چې څوک لیکنه کوي هغه باید تمثیل ونه کړي نو کم سړی چې لیکنه کوي او دی تمثیل هم کوي نو دغه سړی زما نه دی خوښ هغه خو مایک په لاس کې دی دغه خو مایک په لاس کې دغه د فضلي صاحب وایي چې څوک لیکنه کوي باید هغه تمثیل ونه کړي چې تمثیل کوي باید هغه لیکنه ونه کړي څوک چې شاعر شعر لیکي باید هغه یې ونه وایي چې شعر وایي غزل وایي باید هغه بیا شعر ونه لیکي ته ولې داسې نیمرویه یې چې دواړه خواوې پر ځان کړي دي وروره دا ټول حاضرین ناست دي چې کله غوښتنه وسي چې شعر لیکلی دی و یا موږ په ترانم کې غواړو بیا څه کوې دا غوښتنه ده یا غوښتنه ده خو ته داسې نو ما دا نو نظر ورور تسولي خوا په دوی نظر ورواړو احمد ترواړو اوس په دغه کې لکه د چې وویله ما یو چاربیته جوړه کړې ده هغه دا ده چې چیرې لیکې وبخښئ نو
هغه باره ورڅخه کټ کړه لکه دا د بل په حق چې ناکي لکه ده چې ویله نو یو څوک هم زموږ په حق ناکي کوي نه زما یو سیټ ستا دي 2 سیټان ټکي سي زما یو سیټ ستا دي 2 سیټان ټکي سي ډکۍ کې وړې ته زما سواریان ټکي سي د زما رخصې ازار بسې در پسې د بل په حق مړوي ځان ټکي سي ورکه احمده ته دا مایک راواړه هلکه ډېره جنجالي پوښتنه دې وکړله دې پوښتنې ته دې ته د پای ټکی ایږدو د هغه بل څوک پوښتنه لري افغان صاحب پوښتنه لري د ملګري صاحب یاره پوښتنه نشته قربان سم خیر یو شعر چې که بالا سره ختمونه هېڅوک پوښتنه نه لري صاحب زه پوښتنه رسوله ارشاد بیارول یو شعر هم شروع کړو زه هغه ته انتظار یم سم را شروع کړو زار صاحب مکتب خو نو خلاص کړی ویلې دي و ان شاء الله د ریاضي پوښتنه مه راسه یا د ریاضي پوښتنه رسو کو د مکتب څه څو وارې تښتېدلې او کومه بهانه به بیا ورته دغه کوله چې یا مکتب ته نه ځم یا کور ته به زه دونه اهل صالح شاګرد ومه ماشاءالله دغه ستا برادر چې در سره یې دا کوچنی دی لا شاید په ساعت پوهېږي زه د هغه وخت څخه زه په ساعت نه پوهېدلم موږ مدرسه ویله مهاجرت په وخت کې پر پاوکم 3 بجې ورتلو تر پاوکم 6 بجو پورې چې دا غرمه 11-12 بجې به سوې او ما به د مور څخه پوښتنې شروع کړې پاوکم 3 بجې دي یا نه دي پاوکم 3 بجې دي یا معنا نه تښتېدلې ګر سره وختي دي تښتېدل خو پرېږده زه لکه اوس چې یادرانو یادونه وکړه چې همت صاحب اول نمره راغلی په پوهنتون کې زه د خپل سنټر د انګلیسي او د مکتب اول نمره وم دونه کوچنی کاپي راکړی دي په 2003 کې تر اوسه راسره دی چې زه اول نمره وم په بل امتحان کې اول نمره سومه یو ډکشنري راکړله کوچني ډکشنري و کتاب دا تر اوسه راسره پروت دی نو زه یو د لایقو شاګردانو سومه ماشاءالله شاباشتي شي بس زه به دې لاس ملا وټکو دا پوښتنه باید تا د استاد څخه کړې وای څوک یې ځینې کوي څوک کله سکرین ما پوښتنه مایک اول ور واړه بیا پوښتنه ځنی وکړو علي صاحب پوښتنه ورته وکړه چاته ما خو پوښتنه وکړله ښه چنار صاحب هم ټولو څه پوښتنه کړې ده اوس دی پاته دی باید پوښتنه ورته وکړي خراسوي ته نو 1300 وکړه نو د پوښتنو لړۍ خلاصه شوه ملګرو څوک پوښتنه نه لري فضلي صاحب شعر وایي او بیا بسیم صاحب زمزمه وکړي باره به زه ولاړ شم ښه وایي و دا دې پاوکم هغه د نبیار پروګرام پاتې اصلي پروګرام بل پاته دی نبیار صاحب دغه میلمستیا خبره برابره کړې وه پروګرام یې برابر کړی و اوس یو بل برخه یې پاته ده وایي یو څو تحفې دا ملګرو ته سره ورکومه او دغه ورکومه تحفې نشته ستاینلیکونه وایي درکو نو معنوي تحفه ده فضلي صاحب به شعر ووایي که کوم ملګري شعر ویلي هغه به وایي باره به بیا هغه د ستاینلیکو برخه را شروع کړو مایک ور واړه دی به ترنم وکړي ته شعر پیدا کړه که دې پیدا کړې راځه ارشاد یې کړه دا غدي غټ عذاب غوښتنې ور پوره کوه میلمه چې نازولی وي تې باخته مه پرېږدم چې سی ورځ د جمعې بیا درته راسي ژر تر ژره دا د سلام تر مخ بیا یې غوښتنه د چارجره په چکه کې اول وار واړي که نه بیا مروره وای 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 ورکوه کوچنۍ ته پیسې غواړم نو شابه میلمه چې نازولی وي تې باخته مه پرېږدم په باغ کې هغه ښه میوه دی ځان ته راش کوي دلته هم نس په ډک کې یوه پلنډم کور ته وړي کوچنیانې هم د درختو ډک ښاخونه ماتوي وای زما کوچنیان لمبېږي ور چالانه که برما میلمه چې نازولی وي تې باخته مه پرېږدم چې وخت سي د میوو بیا وي د ځان را رسولی پر درختو ګرځي هر بزګر ته ډېر دی خشمېدلی پر کوچنۍ مسخره دې د خندا څه وي شنتللی دا ستا مخ ته په باغ کې وي بې ځایه بیلچه میلمه چې نازولی وي تې باخته مه پرېږدم په ژمي کې بیا غواړي در څه بوټي وخاشې چې لو خلاص کړې د غنمو حصه به ورکوې یو وخت چې دې په کار سي کوي رنګ په رنګ باندې پزلي چې اوس یې وانه وړي غیبت یې مه کوه میلمه چې نازولی وي تې باخته مه پرېږدم مننه ډېره مننه مایک راواړوئ سهیم صاحب ته مایک راواړوئ چې غوږ ونیسي
خدای صاحب لږ وای شوق سه مسخرې شو ستاسو ټولو په اجازه ملګرو ډېرې ښې ښې زمزمې وکړلې کیمرا دلته ده د کیمرې تر ملګري هلته ځي له شونډو نه وه له بڼو او له رخساره نه وه له شونډو نه وه له بڼو او له رخساره نه وه زما ګیله له خپله بخته وله یاره نه وه له شونډو نه وه له بڼو او له رخساره نه وه ستا په تندي کې به مې خپله څېره وکتله ستا په تندي کې به مې خپله څېره وکتله په کومه ورځ چې به له ما سره هنداره نه وه په کومه ورځ چې به له ما سره هنداره نه وه زما ګیله له خپله بخته وله یاره نه وه له شونډو نه وه له بڼو او له رخساره نه وه دا رنګه شپه وه چې پر سر باندې مو ستوري نه وه دا رنګه شپه وه چې پر سر باندې مو ستوري نه وه داسې مزل و چې تر پښو لاندې مو لاره نه وه داسې مزل و چې تر پښو لاندې مو لاره نه وه زما ګیله له خپله بخته وله یاره نه وه له شونډو نه وه له بڼو او له رخساره نه وه زه چې تر تا پورې درتلم رقیب ونه لیدمه زه چې تر تا پورې درتلم رقیب ونه لیدمه پر دغه لاره بلا وه مګر بیداره نه وه پر دغه لاره بلا وه مګر بیداره نه وه زما ګیله له خپله بخته وله یاره نه وه له شونډو نه وه له بڼو او له رخساره نه وه یو په قبرونو کې راغلي تر دې ځایه پورې یو په قبرونو کې راغلي تر دې ځایه پورې درویشه دا ځل د وطن ځمکه هواره نه وه درویشه دا ځل د وطن ځمکه هواره نه وه زما ګیله له خپله بخته وله یاره نه وه له شونډو نه وه له بڼو او له رخساره نه وه له شونډو نه وه له بڼو او له رخساره نه وه تشکر ډېره ډېر خوند یې وکړي ډېره زیاته مننه سهیم صاحب داسې یو میاشت کېږي چې زه سره په خبر شوی یم چې دی زمزمه کوي یا غزل وایي او چې په خبر شوی یم د هغه رئیس یو له غټو مینهوالو څخه یم دا نو ستا دغه دی چې ته نه په خبرېږه یعنې سهیم صاحب خو د وخته څخه لوکسې زمزمې او د دې کریډیټ بیا زه ملتپال صاحب ته ورکوم چې د خاکسار دی په کوټه کې ماته وویلی ول سهیم صاحب ډېره ښه زمزمه کوي ول خوښ په دې چې بیا وامې اورېدل چې نو دغه دی چې تر اوسه پرې مینهوال یم سهیم صاحب دغه یوه میاشت کې چې ځان یې ښکاره کړي دي د ځان هم نه ښکاره کوي که نه کاغذ پیچ و کوي اکثره وخت غږ یې نه کوي دی به بېرته کښته نو ملګرو دا بخش هم پای ته ورسېدی اوس ځانونه البته نبیار ته سپارو چې څه راکوي چې ستاینلیکونه راکوي څنګه کوي څنګه نه کوي راځه د خیر هغه ده ته اشارې کوي هنر هغه شی دی چې هر هیواد
هر ټولنه او هر فرد ورته اړتیا لري. خو تمثیل بیا یو داسې ځانګړی کیف او سلیقه لري چې د هر انسان پر شونډو هم خندا هم ژړا راولي. نن مو یو داسې مجلس دایر کړی دی دوستانو چې د کندهار نوموتي ممثلین شتون راسره لري. دا چې هر یو پر خپل ځای یو هنرمند دی، یو څیره لري او یو نوم لري. د دوی دپاره د بریا ګروپ لخوا یو څو ستاینلیکونه هم دایر سوي دي او د ننني پروګرام سپانسر هم بریا ګروپ کوي. دوستانو یو ممثل به تاسو ته اوس راغواړو دلته او د دې ګروپ د مسؤلینو لخوا به ورته ستاینلیکونه ورکوو. په سر کې به لومړی جناب ابدالي صاحب د کندهار هغه ممثل چې له کلونو څخه یې په کندهار کې کار کړی دی، یوازې د کندهار نه بلکې د افغانستان او د شاوخوا هیوادونو په سطح مینوال لري. ابدالي صاحب په څو غږونو غږ هم کولی سي، خاص ډول یې د شاهرخ خان غږ دی چې ډېر مینوال لري او د بابک په رول کې هم څرګند شوی دی. یو نوی رول هم ترتیب کړی دی چې هغه د جبار اکا په نوم دی، جبار اخشي دی، لکه جبار اخشي. نو لومړی ستاینلیک به د ښاغلي عبدالله ابدالي صاحب وي د ښاغلي رضوان صاحب له طرفه. د ستاینلیک یادونه به زه وکړم او دغه د متن تورې به ووایم. بریا ګروپ د تل په څیر د هیواد په سطح په مختلفو بخشو کې د ځوانانو او بااستعداده اشخاصو چارې ارزوي او د هغوی د بریا ستاینې او د لا زیات تشویق په موخه دا ډول فعالیتونه له پامه نه غورځوي. ښاغلی عبدالله ابدالي چې د کندهار ولایت په سطح یو تن بااستعداده او غوره ممثل دی، دغه ستاینلیک د بریا ګروپ لخوا ورته د غوره تمثیل او ښه انعکاس پر اساس ورکول کیږي. نوموړي ته د ژوند په ټولو چارو او خصوصا په یاده برخه کې د بریالیتوب هیله لرو. بریا ګروپ اداره. نو بلنه ورکوو ګران ابدالي صاحب ته چې د رضوان صاحب له لاسونو څخه دغه ستاینلیک ترلاسه کړي. دوهم ستاینلیک هم د ښاغلي ګران افغان صاحب دی. ګران افغان صاحب چې د افغانستان او پاکستان په سطح یو نوموتی ممثل دی چې یو فلم یې هم جوړ کړی و. زه نه پوهېږم چې څومره ډرامې به جوړې کړي وي، خو یو فلم چې ډېر زیات مشهور سو په افغانستان او پاکستان کې د چارګل په نوم، چې په هغه کې ورسره د پاکستان هیواد غوره ممثلینو هم کار کړی دی، د جهانګیر او اسماعیل شاهد په سطح. دوستانو دا ستاینلیک به ښاغلی ریحان ګران افغان ته ورکړي. نو تاسو چکچکې ورته وکړئ او موږ به ګران افغان صاحب راوغواړو. نو مننه کور ودان د رضوان صاحب څخه او نبیار صاحب څخه او زموږ د ټولو ملګرو څخه چې نن بیا دا د دوستانو زموږ د کندهار ټول ممثلین د چا پر چا باندې په یو ستاینلیک باندې ونازول سول. دغه زموږ دپاره هر څه دي، موږ ډېر خوشحاله یو. تا خو به څه نه ویل؟ ما دغه ستاینلیک درکړي په لاس به یې ده ته ورکړه. فضلباري فضلي صاحب دا ورته و چې د زیار صاحب په لاسونو ستاینلیک ترلاسه کړي. فضلباري فضلي هم د کندهار ښار یو ډېر تکړه شاعر دی. زه هم د بریا ګروپ څخه اوس هم ښاغلی اجمل ملتپال د زیاتې حوصلې څښتن او مشهوره څیره چې د نوید احمد همدرد صاحب له لاسونو څخه به ستاینلیک ترلاسه کړي. د ټولو ملګرو او د بریا ګروپ د همکارانو څخه نړۍ مننه چې زموږ دپاره دغه ستاینلیکونه آماده کړي دي او زموږ ملګرو ته یې ورکوي. خو زه یو خواهش لرم، همدرد صاحب دی او زما ملګري چې دلته زما سره دي، ټوله به راځي دغه ستاینلیک به ماته په لاس راکړي په ګردو باندې. په پښتو کې هم متل دی وایي تر ډنګ کې تنګ وایي ډنګ ورکړه. اوس هم ورسېدل دی د کندهار ولایت یو بل نوموتی ممثل ښاغلي عطاالله زر ته چې د بریا ګروپ له مسؤل ښاغلي نبیار صاحب څخه به دغه ستاینلیک ترلاسه کړي. ښاغلي زر هم په کندهار او شاوخوا سیمو او هیوادونو کې زیات شمېر مینوال لري او په لږ وخت کې زیات شهرت ترلاسه کړی دی. زر صاحب ته بلنه ورکوو او ستاسو څخه هیله لرو چې چکچکې ورته وکړو. ماشاءالله ډیره مننه د بریا ګروپ څخه ښاغلي همدرد صاحب څخه، نبیار صاحب څخه چې ممثلین یې په دې معنوي ډالۍ باندې ونازوله. په چارو کې ملا بریا غواړم، کامیاب اوسئ.
د زر صاحب نوم چې څوک یادوي نو خامخا چنار هم ورسره یادوي. دوی دا فکر کوي چې زر چنار یو دی، خو سمیع الله چنار د زر صاحب کشر ورور دی او د کندهار ښار یو بل نوموته یې څېره ده. ښاغلی رضوان صاحب ورته ستاینلیک ورکړي. سمیع الله چنار په ویاړه چکچکي. دا چې ماته هم ستاینلیک ځانګړي شوی دی، ډېره مننه کوم د بریا ګروپ څخه چې موږ هم د ممثلینو په قطار کې راوستلي یو. ښاغلی ریحان صاحب دلته په لیست کې شته چې ماته به ستاینلیک راکړي. ښاغلی مطیع الله صحیم هم ممثل دی او هم هنرمند دی، او داسې هنرمند چې دواړه هنرونه فعالي، هم ترنم کوي او هم تمثیل کوي. ښاغلی زیار صاحب ورته دا ستاینلیک ورکړي. محمد نعیم ریحان دا هم یو داسې ممثل دی چې تاسو یې له څېرې سره ډېر اشنا یاست. لیدونکو بالاخره د خدای پاماني وخت را رسېدلی دی. زرچنار یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. د بریا ګروپ او یوټیوب چینل یادونه وسوله، هغه هم د یاده مه باسئ. د دې ترڅنګ دا چې د ځینو ممثلینو دپاره دغه شان البته ستاینلیکونه ځانګړي سوي وه، نو په دوی کې احمد خان چې زموږ د ټیم غړی دی، د هغه افغان صاحب وایي چې زه د زما ستاینلیک هم د پیرزوینې په خاطر د احمد په نامه کوم. نو اوس افغان صاحب راځي او خپل ستاینلیک بیرته احمد خان ته سپاري. نو د دې سره نور د خدای پاماني کوو. پر خدای مو سپارم. مهرباني. رنجیت صحیح دواړه. نو دوستانو دا چې زموږ د ممثلینو دا کم پروګرامو د ستاینلیکو او زموږ دا پر ما ډېر ګران دی احمد جان. دغه پیرزوینه زما د ستاینلیک زه احمد جان ته ورکوم. ډېره مننه. بلنه ورکو محمد ادریس سمین ته چې هغه هم راسي او زما له لاسونو څخه دغه ستاینلیک ترلاسه کړي. سمین صاحب هم په زیاتو کلیپونو کې کار کړی دی او د کندهار ښار یو نوی تازه ممثل دی. دا چې د کندهار ښار ځینې نور ممثلین هم یاد سوي وه، نو نن راسره شتون نه لري. له ټولو څخه ډېره زیاته مننه کوو. دا چې بریا ګروپ یو ډېر ځانګړی پروګرام جوړ کړی و د ممثلینو دپاره، د دوی کور ودان او پر بریاو یې لا بریاوي په نصیب سه. درنو دوستانو دا و د نن پروګرام چې تاسو ته وړاندې سو.